وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه مسلم. زما مسلمانانو ورونو خويندو، یو عظیم الشان عمل دی د الله رب العالمین په نزد باندې ډیر اجرونه او ډیر ثوابونه دي، خو زمونږ او ستاسو پښتانه رونه خويندې اکثره د دې سنت او د دې عمل نه خبره دي، نو د دې غټ خیر او د دې غټ اجر نه بے برخی او محروم پاتې کیږي. او ډیر یو آسان عمل دی او انسان ته په اجر ډیر زیات ملاوي. هغه دا د الحمدلله موږ او تاسو اودسونه کوو، خو د اودس نه وروستو یو ذکر دی مختصر، که چا دا ذکر کوو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اودس نه وروستو څوک دا ذکر وکړي نو دغه انسان ته د جنت 8 واړه دروازې کولاو شي. د عمر بن الخطاب روایت دی: ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، یو کس په تاسو کې اودس نه کوي مگر چې پوروالی وکړي په خپل اودس کې، معنا پوره اودس وکړي، هیڅ یو ځای وچ پرې نږدي، د پیغمبر په طریقه باندې اودس وکړي، او ثم یقول، د اودس نه وروستو بیا دا دعا ووایي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو نبی علیہ السلام فرمائی: الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیه، دغه انسان ته د جنت 8 واړه دروازې کولاو شي، يدخل من ایها شاء، د ده خوښه ده چې په کومه دروازه د جنت ته داخلیږي. دا څومره عظیم الشان عمل او څومره وړوکی عمل دی زمونږ او ستاسو په سترګو، زمونږ او ستاسو په خولو باندې، چې ټول ټال د انسان 10 سکنډه هم نه اخلي، او د دې غټ خیر نه موږ او تاسو محروم یو. دا روایت سندن صحیح دی، د مسلم شریف حدیث دی، 243 نمبر حدیث دی په مسلم شریف کې. نو محترم ورونو، د اودس په شروع کې ذکر چې راغلی دی بسم الله ویل، هر کله چې موږ او تاسو اودس شروع کوو مستحب او غوره عمل د اودس د شروع کېدو نه مخکې دا چې صرف بسم الله ووایه. د بسم الله هم د اکثرو خلکو نه پاتې، د بسم الله والا روایت او حدیث هم په ابو داود، ابن ماجه، مسند احمد کې شته او نسائی کې هم دی چې توضؤ بسم الله، چې اودس کوئ بسم الله ووایئ. نو بسم الله ذکر او په آخر کې د اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ګورئ، د زمونږ او ستاسو ذهن کې به دا راځي چې دا وړوکی عمل او دومره ډیر اجر دا ولې؟ یو خو دا دی چې دا د الله خوښه ده، د الله رب العالمین دین دی، د الله شریعت دی. بعضې وړو وړو اعمالو ته رب العالمین ډیر ډیر اجرونه هغه مقرر کړي، لکه لا اله الا الله کلمه ده، د دې ډیر زیات اجرونه دي. نو دغه شان په دې ذکر کې لا اله الا الله، نو الله رب العالمین خوښه ده یو ذکر ته ډیر فضیلت ورکړی وي. دویمه وجه علماو دام بیان کړی چې د رب العالمین په صفاتو کې یو صفت شکور دی. شکور معنا دا ده قدردان ذات دی، قدردان او قدرمن او عزتمن ذات. د دې معنا دا ده چې وړوکی شیز
هغه په ډېر څه باندې قبلوي، لږ څه په ډېر څه قبلوي. زمونږ او ستاسو د انسانانو طبیعتونه اکثره جدا دي. مونږ سره که څوک ډېر هم ښه وکړي، مونږ چې څه یې کړي دي، هغه د سړي هغه ډېر څه مونږ ته لږ څه نه ښکاري. ناشکري په مونږ کې ډېره ده. او شته په انسانانو کې ښه انسانان شته چې د ذرې برابر ورسره ښه وکړي، ټول عمر یاد ساتي. ځکه دې انسان کې هم د قدردانۍ او د عزتمندۍ صفت دی پکې. نو د رب العالمین صفت خو ډېر کامل دی، شکور ذات دی، ستا د عمل قدر کوي. معمولی عمل دی خو رب العالمین ته په ډېر څه باندې منظور دی. نو الله قدردان ذات دی، ستاسو د اعمالو قدر کوي. په دې وجه باندې د دې عمل دومره اجرونه راغلي. دویم علماو دام لیکلي چې ګورئ سړی چې اودس وکړي نو د ظاهري بدن صفا شي، لاس صفا شي، خوله، پوزه، مخه، لاسونه، خپې صفا شي ظاهرا. خو دننه زړه چې صفا کېږي دا په دې کلمه د توحید باندې چې لا اله الا الله. نو چې ظاهر هم صفا شو او باطن دننه زړه هم صفا شو، نو د دې انسان دپاره به جنت وي که نه به وي. نو د دې وجې نه د دې ذکر ډېر اهتمام پکار دی، دا پرېښودل نه دي پکار. او آسان ذکر دی، ټولو مسلمانانو ته یادم دی، خو د اودس نه وروستو اکثرو نه بیا هیر وي. او دا روایت مسلم شریف کې دی. یو ځل ترجمه هم زده کوي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اشهد ز گواهی کوم د زړه نه او په خوله باندې په دواړو ان د دې خبرې لا اله چې نشته دی لایق د بندګۍ، حقدار د بندګۍ، الا الله سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک، یعنی الله رب العالمین د عبادت حقدار دی، هم د هغه د عبادت وشي ځکه خالق دی، مالک دی، رازق دی. او د الله نه علاوه چې څومره معبودان دي دا ټول باطل معبودان دي. وحده یوازې ذات دی، لا شریک له هیڅ شریک نشته، له الله لرا هیڅ برخدار نشته الله لرا، نه په صفاتو کې، نه په اسماو کې، نه په بادشاہت کې، نه په حاکمیت کې، نه په اختیار کې. رب العالمین یوازې ذات د هیڅ چا ته ضرورت نه لري. مونږ او تاسو ټول الله ته ضرورت لرو، صمد ذات دی. واشهد او گواهی کوم د زړه نه هم او په خوله باندې هم ان محمدا چې یقینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبده د الله بنده دی، انسان د الله بنده دی، ورسوله او د الله تعالی پیغمبر دی چې را لېږلی دی ټولو انسانانو ته تر د قیامته پورې. پس د هغه نه بل پیغمبر نه راځي، خاتم الانبیا دی. نو دا ذکر کول دا یو ذکر شو. دویم ترمذی کې یو بل ذکر هم راغلی، هغه هم زده کول پکار دي. هغه دا دی: اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. اللهم اجعلني الله تما اغرزو من التوابین د توبه وستونکو نه، واجعلني اغرزو ما من المتطهرین د پاکی کوونکو نه، پاکو بندگانو کې ما وګرځوا. الله توبه زما قبول کا. دریم ذکر راغلی دا اودس نه وروستو، خو که دا یو ذکر هم سړی ووایي دا کافي ده، او که بعض انسانان دا درې واړه وایي، درې واړه هم صحیح دي. دا ابو داود کې دی، د ابو سعید خدری روایت دی چې دا اودس نه وروستو دا ذکر کوه: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك پاکی د تعالی را، اللهم یا الله پاکی د معنا ته د ټولو عیوبو، د ټولو نقصاناتو نه پاک ذات رب العالمین.
وبحمدک او ټول صفتونه او ټول تعریفونه او ثناګانې تا لره دي، ټول ښه صفتونه تا لره دي. اشهد ان لا اله الا انت، ګواهي کوم د دې چې نشته دی لایق د بندګۍ سوا ستا نه ای الله. استغفرک، مغفرت او بخنه غواړم تا نه ای الله. واتوب الیک، او توبه وباسم تا ته ای الله. نو دا درې ذکرونه د اودس نه وروستو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. نو پکار دا د موږ او تاسو مسلمانانو لا چې د دې ذکرونو پابندي وکړو تر څو زموږ اودسونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.